وختي می کتاب کته یو عجیبه خبره مخه تراله دا خبره کوم به بس کوم وی عالم ارواح کی چې دا څومره انسانان دي الله دا ټول پیدا کړ دا ټول انسانان چې څومره قیامت پورې مخلوقات پیدا کیږي دا ټول روحونه الله پیدا کړ او بیا الله پیشی پیدا کړي ترکانی لواری ګلکاری او دا کپڑے جوړا چورته وي دا څومره پیشي دي او څومره کارونه دي دا ټول پیشي الګ ځان لپاره پیشه خوخه کې نو چا یو پیشه خوخه کړه چا بلا دنیا ته چې کله انسان راغی نو د جعل ته کومه پیشه خوخه کړي وا امک پیشي طرف ته د شاګردي شروع کی الګ ز ګلکار جوړېګم الګ ز ترکان جوړېګم الګ ز لوار جوړېګم الګ ز چې کم دی دا هنر کوم دا کوم الګ سکے یره استاد جی کم دینو دا ویر انکار کوم چل زدا کوم الګ سکے د مصری توپ چل زدا کوم الګ سکے د ټیلرې چل زدا کوم دا هغه عالم ارواح کی چې کم کارونه الته کې تا خوخ کړی دي او یو ډله پکې ناسته وا دوی ته الله فرمایله لکه تاسو وی چې مونږ سم نه خوخو الله ته مونږ سم نه دی خوخه بیا الله رب العزت د دین علم او زهد او دا تقوا پیدا کړه وی یا الله زمونږ دغه خوخ دی د دنیا کاروبار نه کو زمونږ دا علم دا جماعت کې ناستا او دا چې کم دی ستا بندگی یا الله زمونږ دا خوخه ده الله رب العزت ورته دغه وخت کې دغه خلکو ته فرمایل وعزتی وجلالی زما د بخپل عزت قسمی زما د بخپل جلال او بلوی شان قسمی چې دا کوم خلکو کسبونه خوښ کړه دا خلک با زه تاسو د پاره مسخر کم دوی به ګټي او تاسو له به وروړي دوی به ګټي دوی به محنتونه کوي دوی به وروړي دوی به محنت کوي او تاسو به کم دی زما بندگی کوي دوی به د دوی زړونه د دوی بدنونه به زه تاسو لپاره مسخر کم او خو بله خبره الله وکړه الله ورسره یو خبره بله وکړه دا د دغه خلکو لپاره د خوشحالۍ خبره چې بیا کله تاسو ټول مال راشي د قیامت په ورځ باندې ټول مال راشي نو چا چې د ستاسو خدمت کړی دی چا چې ستاسو ادب او احترام کړی دی ستاسو قدر کړی دی زه به ستاسو سفارش د دوی باره کې قبلوم ستاسو سفارش ستاسو مال چې د چا باره کې سفارش یا الله د ما سره احسان کړی دی خدای د ما سره پلان کې وخت نیکی کړی وه پلان کې وخت ما باندې تکلیف راغلی و در سره منډه والی وه نو الله فرمیل زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي زه به ستاسو سفارش د دوی باره کې قبلوم زما یې د بندو دنیا ټوله د پریشانو ده خو د دنیا پریشانۍ ته به خفه کېږئ نه او په دې به سوچ کوي چې دا به زما د الله رب العزت په دلبار کې د نزدېکت او د قرب ذریعه